تاسو لک سوچ وکئ کچره تاسو په یو داسې ځای کې گیر شئ چرته چې هر طرف ته اور وي او ساه غشتل هم ډیر ګران وي او درجه حرارت دومره کم وي چې په لږ ساعت کې ټول بدن جام کیږي نو ستاسو به څه حالت وي همدغه شان ځای کې دا سړی یوازې ګیر شو او په ده کې د خوځېدو طاقت هم نه و پاتې د خلکو دا خیال و چې دا سړی به مړ شوی وي دا کهانیه ده یو دا سړی د چا د مرګرو چې دا خیال راغلی و چې دی مړ شوی دی او دی دغلته یوازې پرېښو د ده زړه ودرېدلی او سترګې پټې شوې وې خو بیا لږ ساعت پس د اور د لاندې نه یو داسې کارنامه وشوه د څه د وجې چې ډاکټران او ساینسدانان ډېر حیران پاتې شو او دا صرف یو فلم نه بلکې دا یو رښتونې کهاني ده او دا هر څه یو ریسرچ ټیم سره شوی و دی د انټارکټیکا یو خطرناک کیسې ته تللی و خو اچانک د اور یو خطرناک طوفان راغو هوا دومره تیزه وه چې ودرېدل پکې هم ګران و او د هوا د وجې هیڅ سم نه ښکارېدل په دومره د هیبت حالاتو کې د ټیم یو کس د دی نه روک شو د طوفان نه پس چې ده وکتل نو دی بالکل یوازې پاتې و دا ټیم د پسې ډېر وګرځېدل خو دی پیدا نه کړی شو په اول ورځو کې خو د ده دا امید و چې ټیم به ما ضرور را پیدا کوي د په وره کې یو کندوخ کې او د ځان د ګرمولو کوشش یې کولو څو ورځې پس دی لوګي ډېر زیات تنګ کو او بوس کلو دپاره به وره ویلي کوله او یخني دومره زیاته وه چې د ده اډوکي ورپېدل په دویمه هفته د ده بدن ډېر زیات کمزوری شو او د ده لاسونو خپو کار کول پرېښودل په درېیمه هفته د ده دماغ هم په مزه مزه کار پرېښودو او ده به عجیبه عجیبه اوازونه اورېدل او دا اصل کې د ده وهم و یوه ورځ ده یو ډېر غټ میلو ولیدو کم چې دا اړخ ته را روان و دې سره دې ډېر زیات ویرېدو او ده سوچ وکړو چې دا ځای اول د خلکو همت ختم کړي او بیا یې ووجني په مزه مزه وخت تېرېدو او په دې کې 15 ورځې تېرې شوې او د ده حالت ډېر زیات خراب شوی د سرمن رنګ یې هم بدل شوی او دی به په ګنټو ګنټو په یو ځای پروت و هېڅ حرکت پې نه کولو او بیا یوه ورځ کله چې دی بېهوشه کېدو والو نو ده یو اواز واورېدو د هلیکاپټر اواز اول خو د ده یقین نه راتلو د هغه هلیکاپټر نه دی خلکو نه لیدو هغه هلیکاپټر واپس لاړو خو په سبا د یو ځل بیا هم دغه اواز واورېدو او دا اواز ډېر جوخ نه و د ټول خپل اخري طاقت راجمع کړو او په ور د پاسه لاسونه خپې وال شروع کړل کپړه یې خوځوله او نشانونه یې جوړ کړل د ده په هر حرکت کې ډېر تکلیف او درد و خو د همت نه بایللو د کوشش کول نه پرېښودل په آخر کې د هلیکاپټر نه خلکو دی ولیدو او ټیم فورن ځان ده ته راورسولو خو چې کله دی راوښکو نو په ده کې د ګرځېدو طاقت هم نه و پاتې خو دی ژوندی و او په دې داسې د وورو یخ علاقه کې ده 13 ورځې تېرې کړې وې دې سره ډاکټران ډېر زیات حیران وو ځکه چې په دې داسې حالاتو کې انسان زیات وخت ژوندی نشي پاتې کېدی خو دی ته پته وه چې دا څه جادو نه و بلکې دا د انسان همت صبر او د ژوندي پاتې کېدو خواهش و د دې کهانۍ نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې تر څو پورې موږ په خپله هار نه وي منلی تر هغې پورې د دنیا د ټول نه سخت ځای او سخت حالات هم موږ نشي وجلی که چېرې ستاسو هم دغه شان رښتونې او پراسرار کهانۍ خوښې وي دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هالیوډ پښتو ایکسپلینر ضرور سبسکرایب کړئ